په تېره یوه میاشت کې افغانستان کې د کرونا له کبله 9 تنه مړه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته کېدو او مړینې پیښې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان د راپور په اساس چې د سپټمبر په 8مه یې خپور کړی ویلي چې په تېر اګست میاشت کې په افغانستان کې د کرونا نږدې 6900 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې په دغه موده کې د کرونا وایرس له امله 29 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سازمان د جون په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 2129 مثبتو پیښو تثبیتېدو او له دغه ناروغۍ څخه د 14 کسانو مړینې راپور ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس 192,000 کسان او 615 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې د کرونا وایرس د سرتاسري کمپاین څخه ملاتړ کوي. دغه کمپاین د 13 جولای میاشتې په 14مه پیل او د اګست میاشتې پر 14مه پای ته ورسېد چې پر مهال یې 40 ولایتونو کې له 18 کلنۍ څخه پورته 4,400,000 کسان واکسین شول. بلخوا د افغانستان په 8 ولایتونو کې ننګرهار، ارزګان، زابل، نیمروز، خوست، کونړ او غزني کې د روغتیا نړیوال سازمان د ملاتړ پروګرام تر پوښښ لاندې د کرونا وایرس ناروغانو د درملنې مرکزونه فعالیت کوي. دغه سازمان د پیغامونو په خپرولو سره له خپلو څخه غوښتي چې تر 50 کلنۍ پورته کسان چې د وینې لوړ فشار، تنفسي او د زړه ناروغۍ او یا هم سرطان ولري باید کووډ-19 واکسین ترلاسه کړي. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.